اولاد هر څنګه شي که نه مور پلار پرې خفه کېږي پوه شو خفه کېږي ډېر ډېر. د هغې روټ باقي نه هغه خو د خپل مور پلار د پاره ډېره ښه وه. د خپل لکه د مور او د خویندو د ټولو ډېر خیال ساتو ورسره. د دپاره خو ډېره ښه وه. اولاد څومره خراب شي که نه چرسي پوډري دي ولې نه اولاد بلکل بېشکه چې خویندرونه دې سره داسې په خپلو خویندرونو دې راولي نو څنګه انسان خفه کېږي، څنګه تکلیف او دک وررسي. زه خو پرې خفه وم ډېره زیات مې دا اړه ډېر خپله ما سره خو خبرې اترې شوې وې، ما په زړه ډېر زیات خفه وم. زه ورسره تقریبا یو نه دوه پیرې به لایف راغلی وم ګینې ما سره اوس هم فرینډ کېده ما سره هم راغلې ده. الله دې وبخښي الله دې هغه دنیا ښایسته کړي د دې په خوږو کوم خلک خوشحاله دي د قسط دی الله پاک جنت ته بوځي دې دې په خوب کې راوړي. آمین آمین. او هغې سره لانجه ختمه شوه هغه ښځې سره چا سره؟ نه نه هغې سره زما خپل داسې لانجې مانجې نشته. هغې سره زما خپل قانوني کاروایي. میډیا والے لانجې زه نه کومه چې زمونږ نمبر یادې نو ستاسو به هم نمبر یې که نه تاسو پخې ویزې اخیستې د دنیا ستاسو سره د ښکاري 5 منټ ویزې دي تاسو به نه ځئ دنیا نه. مرګ حق دی یا مرګ حق دی ټول به مرو. ویلکم یار. زه دې خلکو سره بیخي زړه نه خورم. بلکل خو لیټ شوي چې قسم دې یو خدای دې واده کړی دی غول خوري درته ما لیدلی دی ښه شته د زوی تصویر هم شته وه داسې ښایسته زوی دی داسې تک سور سپین سم خلیل ددلی ماشاءالله ښایسته دی خلیل خو دا کیشې سر نیولی دی که تللی نو بس بیا خو هغه زمانه کې کله دی نو کله نه دي وطن نه راغلی بیا دوباره نه دی لیدلی چې دا شی لاندې څنګه دا واپس نه خدای دې په غضب کا کله که د ویس اسلام آباد ته چې لوړان ټول په میل مر وستلی او 5 میاشتې نه کېږي څلوېر نو ته خپل ته په فلیټ کې پاتې کېدې هغه افغاني رسټورنټ نه مخه خو سر ته دویم ورته لوړم زه خو 3 وره د راغلم اسلام آباد ته 3 وره مې 2 وره مې په میل وروسته یورې دغه سره وغلم ایم ډي پلی وکړه یار پیشو بچې پلی ټول لایف شیرینګ ایم ډي کو نه وغه مدا بز راشي دغه یو ګلیکسي ما ته موري ته مو وشته دبا ته زړه وغول ورته چې پیشو بچې راته روله اوله ایم ډي کو نه باندې چکو لګوم پیشو ګیوله ټول د بالټیپ لایف شیرینګ ملګری چې څومره مینوال دی خلیل څنګه چې دوبۍ کې وخت تیریږي ګرمي شته والا ګرمي شته به ضبط نه وي ختم کړي ګوري نه ویزا مې ختمه خو 15 میاشتې چې راغلی ما اوس کې چې درشم هفته نیمه کې ارثار راځي کې بد مات شو سید روشه دغه بو کې د ویزا چې خروپه نشي بیا بلوړه شدار نه ویزا نه د خرابې زه چې راتله ما لګولې ده نن سبا علاقه خوان دنیا ایتی بور پکوري خبره ده وی ګوري دا نن سبا خواندان چې د پلاستیکي د سټیم هم بګی چارج ختم شي وای زمونږ خو فل چارج کې لمنې سوکو دا به ته چارج کې نو چارج به کې تا ورته ستا بیټري لو شو قسم دې د هغې به درته مخکې نه لو شوي داسې ځای کې به یې پرېښی چې نه به ګرمه وي نه به سړه سبا خاوندانو باندې اعتبار نه 2000 دی خو نه چې کوم ودونه شوي یو راته کامیابه وښایه چې څه وایم نه مني 2002 هغه ټایم خو مو پیدا هم نه وو 2000 نه دی خو نو ته نه وې پیدا زم نه هم پیدا هغې نه دی خو چې دا مونږ کم پیدا شوي د دې ودونه ناکامیابه دي مونږ نه د خپل ځان یادو الله اکبر الله دې راباندې پردې راواچي الله دې راباندې خپل رحم وکړي ملګري دوه ګلونه ټول ډبل ټیپ لایف شیرینګ ملګري 12000 کسونه د هر سړی په خپل کور کې خوشحاله او کامیابه ذاتي د خپلې ښځې سره والله قسم دې د چا خدمت کوي چې الله پکې خاوند راشي زه دې خبرو اړه پروا نه ساتم وای بلی زه دې ټیم کې په پردي کټ کې ما په پردي وطن کې ما اول د دې وطن قانون او ټول خلک زنده باد چې زموږ ته خلکو له روزګار یا کار او یار څه چې راکړي که نه کور کې راکړه ببو زه نشته دلته کې په ریموټ باندې ایسي بنده و دا هم زموږ دپاره غټه خبره ده
د هغې نه پس وطن ته لاړ شو خبره ده چې صحیح هغه به وي نورې سم نه کوي او دا ځواني نه ده دا دوباره نه راځي قسم په خدای چې زه نن 100 روپۍ جیب کې واچو نن سبا الحمدلله خدای شته دی د هېڅ شي ټینشن نه کوم آی الله ګیلمانه نعمتونه دې ډېر دي خو والا نه منه ګایز ډبل ټیپ والا چا جی باشای پیدا کړی دی په دیګر بل نه منه خوان دي کې چې ولې دې کني دا یا خ غزه کنا چوي کنه د ټولو نه بیکاره ځای هم دغه دی اوره بیکاره ځان دغه د خو خوان دا ډېر کې دا په دې د سړي کپړې بېل مازه کېږي چې لږ د څه سره ټچ شي صحیح شو خو بیا هم پکې خوند دی که غلي قصه درته وکړم بیاوې مې خدای دې په غان کا کړه ما کا بیاوې مې دولې مور ګینه دومره څه اخ قران لکه چې بیا غلي ودا خبره ده اوس موږ ملګري یو ورځ یو ځای کې ناستو کنه نو اوس هغه یو کس وایي چې د شراب خو حرام دي خو سم خوند دی پکې کنه اوس ابل لګیا شو داسې خبرې شروع کړم موږ ویل که چېرته ښه صحیح خبره کوي نصیحت کوي که نه وایي او که نه وایي الله پاک چې دی دا شیز حرام کړی هغه خو ټولو نه زیات خوند به د حرام شیز کې والا دروغې ورخ کې دغه صفا خبره کړې وي سړی به الله مو دې معاف کړي الله مو دې راته هدایت وکړي سمې لارې د دې مو خدای مخه موږ د ورته لایو شیرین ګیلمانه چې کې ګیلمانه ودرګه ګیلمانه خبره کوه ګیلمانه نسې مې باندې شي دا لکان کنه چې اوس ما ته ښه پته ده اوس په یو دفتر کې سله لکان ویډیو جوړوي اوس په چا یقین وکړو ګیلمانه میږي ملګری دی که نه ګیلمانه میږي ملګری دی دلته دا یا سعیدو خو نومې نه ته وخلم اسه مقصد چې کام یا د داسې 15 شپږ لاکه روپۍ به کنه په د مهم ځنه د خرچه کړي وي په دا شیونه داسې په دا یعنی راکا یی به د نیو کوسانه دی نه پته چې د کوته نه د کوالي سیدو واسه خرید اسه کې تووی کوته کې کسینه را څنګه نه کی یوار زدا داسه په سان کې ورنوس وند جلکې ورنوس ته وداسه په نیم متر کې ورنوس ته وداسه د کوسته وته کې نستو داسه کاتو په تن چې ویلې کسه وچ نه بچو چې کلیله زید تر یونین چې د مو څلور 15 لک درهم چې په دا وړي کې ځکه کیم طرف ته لوړ او کیم طرف ته ورک شول خلیل زور دی قصه هم کې دی دلته ناسم وي